نو شهر الله المحرم دا الله میاشت محرم دا ردی د عظمت د وجه نه دي ته دا ویل کېږي. خو مسلمانانو کې داسې سازشونه د کفارو کړي دي، یهود او نصارا او هغه دارنګ د هغوی هغه چې کومه ټوله ده داسې قسمه سازشونه یې کړي دي چې هغوی دا نه غواړي چې دا مسلمانان په خپل اصلي دین عمل شروع کړي. نو چې څنګه محرم شروع شي زمونږ مسلمانان دا ذهن کې واچي جاګینې د غم میاشت، ځکه چې هلته د یهودو د بچو نه یې دا اورېدلي. د عبدالله ابن سبا چې کومه ډله، عبدالله ابن سبا یو یهودي و، مشهوره خبره ده، په چا افترا او دروغ نه دی نه الزام دی. رجال الکشی د اهل تشیع کتاب دی، د سنیانو هم نه دی. په رجال الکشی کې خپل لیکلي دي او په نورو کتابونو د هغوی کې هم شته چې او د عبدالله ابن سبا یهودي و او د اهل بیتو د محبت ناره ولګوله او په دې چلې په مسلمانانو کې د دې فرقې بنیاد کېښود. دا یو تفریقه د جوړه کړه په مسلمانانو کې، خطرناکه فرقه ده چې په تاریخ کې وګوري څومره چې امت مسلمه ته دې فرقې نقصان ورکړی دی او د نستوڼي ماران ثابت شوي دي. او په هر هغه ټیم کې چې مسلمانان په فتح کې وي او کافر کمزوري کېدو والی دوی ورله خنجر په ملا کې ورټومبلی دی. دې تاریخونه چې وګوري حیران به پاتې شي چې معتصم بالله سره یې څه وکړه، د صلاح الدین ایوبي سره یې څه وکړه. صلاح الدین ایوبي به چې کله فتح ته نږدې کېده او کافر به کمزوري کېده صلیبیان، دا ډله به راپاڅېدله د دې یو ګروپو د صلیبیانو سره په رابطه کې خفیه طور باندې. ظاهره کې د اسلام غټ غټې د دې وخت کې مونږ قدس آزادو، مونږ فلسطین پکې نه وقلاره فلسطین آزاد. فلسطین په نوم چې تا کومه ډرامه وکړه او کوم فلسطینیانو وینې ستا د لاسه توی شولې، دا چې خرۍ نو نه پوهېږي او چې انسان یې پوهېږي په دې خبرو باندې. دا تا چې اوس دا مخکې 12 ورځې کومه ډرامه وکړله چې امریکې سره مې جنگ دی او د اسرائیلو سره مې جنگ، نه دی د امریکې سره جنگ او نه دی د اسرائیلو سره جنگ، دا یو ډرامه وه چې الله تعالی ناکامه کړه. خطرناکه ډرامه وه ده. زه د هغې وضاحت اوس د منبر د پاسه نشم کولی. دا کومه خطرناکه ډرامه وه د امت مسلمه خلاف. داسې ډرامې دي دا خلک یې جوړوي. زمونږ مسلمانانو خو په څه پوهېږي نو یاره وایي دا فلانې ملک ډېر تکړه دی. هېڅ تکړه نه دی. د تاریخ وګوره، د هغه رامیان دي چې په کروڑونو تعداد کې دي مسلمانان وجلي دي. دومره یهودیانو نه دي وجلي، دومره عیسایانو نصاراو نه دي وجلي په بمبارو کې لکه دوی چې قتل کړي. شام ته لاړ شه، عراق ته لاړ شه، یمن ته لاړ شه، لبنان ته لاړ شه، دوی چې کومې وینې توی کړي دي د امت مسلمه دومره لا اسرائیلو نه دي توی کړي. دا یو شان دي. اسرائیل دی یهودی دی او دا دی مشرک دی. نو یهودی او مشرک دواړه د امت مسلمه خیرخوا نه دي. د قرآن آیت درته ما ویلو د سورة مائده، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دا د الله قرآن وایي چې یهودی او مشرک د مسلمان سخت دشمن دی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى بعض اوقات او بعض مقامات ته خپل خصوصي فضیلتونه ورکړي وي. دا میاشت چې د محرم میاشت ده او د اسلامی کال اولنۍ میاشت، د دې میاشتې نه اسلامی کال آغاز او ابتدا کیږي. او نن د محرم دویمه ورځ ده، اگر چې پاکستان کې اوله ورځ ده. دا محرم د دې متعلق چې په صحیح حدیثو کې سره راغلي دي، موږ لم داغي اتباع او تابعداري پکار ده. او یو رستو خلکو د ځان خپل دین جوړ کړي دي، بدعات، خرافات، شرکیات او باطل تصورات. نو دا غینه به انسان ځان ساتي، ځکه مؤمن بنده هغه د الله په دین کې ملاوت نشي برداشت کولای. سوچه دین چې کوم د الله په کتاب کې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دی، دغه سوچه دین دی. او که دینه بعد چا څه جوړ کړی وي او د دین لیبلې په لګولې، نو دې ته ملاوت وایي. د دنیا په سيزونو کې موږ تاسو ملاوت والا شی نه اخلو، جعلی سیز نه اخلو. نو چې ما ته په خپل د دنیا په امور کې جعل سازی نه خوخو، جعلی طریقې، دو نمبری، نو زمونږ ربم زمونږ په دین کې زمونږ نه دو نمبری او جعلی ملاوتونه او اچار نه غواړي. خلق را لګېدلي په دې محرم کې ډېر شرکونه، بدعات، خرافات جوړ کړي دي، چې رستو به ان شاء الله تعالی دا غي تذکرہ د الله په توفیق باندې منغو. د اسلامی سن آغاز چې کله د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې کېدو، ځکه هغه زمانہ کې د اسلامی خلافت ډیر خور شو پر دنیا باندې. نو مختلف معاملات براتله او دا معاملاتو د پاره پای کې په مالی معاملات دا ضروری و چې په یو دستاویز یا په یو معامله باندې تاریخ لیکل شوی، چې دا فلانه سیس په کم تاریخ راغو او دا فلانه کاته په کم تاریخ ورکول دي، دا ضرورت راغو. د دې لپاره د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم کمیټي کې ناستله او دغه رنګ مشورې وکړله چې مونږه د اسلامی سن آغاز د کم وخت نه وکړو، د کم کال متعلق مونږ دا فیصله وکړو چې دا اول کال دی او دا بل دویم دی او دا بل دریم دی. د دې متعلق مشوره د عمر فاروق رضی الله عنه داغه چې کوم شورا و پاغي کې په دې مشوره کېدله. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغوی راوګرځېدو، د مشورې د پاره کېناست، اصل توجه د دې باره کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورکړی و. تجویز د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه چې موږ د پاره دا پکار ده چې د اسلامی کال آغاز به زموږ د کمی میاشتې نه کېږي، اختتام به په کومه میاشتې خواسم دولستی، خو اوله به کومه یا اخره به کومه، او کال به اولنې کمی چې د هغې نه موږ خپل حساب شروع چې دغه اول کال او دا دویم لکه اوس 1400 کال شروع شو 47 پرون نابل پرون پوری سوار لسوا او شپک سلوی ختم کال زمونږ د نبی د هجرت روانو، او دا دو ورځې کېږي چې وسوار لسوا وسلوی ختم اسلامی کال شروع شو. ډیر مسلمانانو ته به دې پته نه ته پوښتنه کوي اسلامی کال کم کال دی؟ د دې ورته پته ده 2025 د انګريزانو کال ورته معلوم دی. 2025 تاریخونه چونکی تنخواګانې او ورس معاملات ټول په دې کېږي انګریزي حساب هر چاته پته شته، خو د اسلامی میاشتو پتم چاته نشته او د اسلامی کال هم نشته کم کال روان ده. نو اسلامی کال شروع شو 1447 په پښتو کې 1490 ختم کال دا شروع شو.
او دا اولنۍ میاشت محرم او نن دویم تاریخ دی. نو د انګریزي د کال اولنۍ میاشت خو هر چاته په جنوري ده او د اسلامي کال خلکو ته پته نه. او عجیبه دا د انګریز او يهود او نصارا موږ سره داسې لوبې وکړلې چې انګریزي کال نوې کېږي نو ټول خلک ګډېږي. چلا سبا چې کوم دی نوې کال دی نیو هیپی ایئر ډے ټول شپه چې دی 12 بجو ته خلک انتظار کوي چې 12 بجې به بیا ورپسې نوې ورځ شروع کېږي که نه دا ورځ به سر ته ورسي. حالانکه اسلامي حساب داسې نه دی. اسلامي حساب دا دی ورځ په غروب الشمس ختمه شوه چې نور پرېوته ورځ ختمه شوه او چې څنګه ماښام شو نو د سبانۍ تاریخ شروع شو یعنې د شپه ده او سبا ورځ ده. لکه نن 2 محرم دی نو دا کم ټیم پورې دی دا ماښام نور ډوبېدو پورې دی چې نور ډوب شو اسلامي تاریخ ختم. بیا ورپسې 3 محرم تاریخ به بیګانه شروع کېږي د ماښام نه او سبا به 3 محرم. هغه اسلامي تصور زموږ دومره ختم شوی دا بنیادی مین خبرې دي دا چاته نه دي یادې په دې څوک نه پوهېږي او د انګریزانو په حساب کتاب باندې ښه پوهېږي. او بیا چې انګریزي کال شروع کېږي ټول مسلمانان ځوانان چې دې ځوانانو به د کافرو ملکونه فتح کول مخکنی تاریخ چې وګوري دې ځوانانو به د مظلومانو مددونه کول هغه ځوانان د انګریز ډول ته ګډېږي. هغه ځوانان ټول شپه چې کوم دی بازارونه لاري کوڅې په سر راخست او د موټر سایکل نه پکې سلینسري موخکلی یا د مولانا بجلیګر خبره د نسړي ځامنې د ځان نه جوړ کړي او نور کنځلې چې هغه کولې هغه نشم کولې زما خپل نه راځي ځکه سړی زړورم او هغه سره خوندم کوم موږ سره خوندم نه کوي هغه ورته خې بربندې کنځلې کولې او دا بعضې سړی د دغه شان بربندو کنځلو لایقي. قبیله خبره ده چې مونږ کې هغه جرأت نشته چې هغه کنځلې وکړو کني دا خلک لایق دي. دا کم سپک عادتونه سپک خویونه چې دا خلک کوي نو دوی د دغې نه بلکې د دې نه ډېرو زیاتو کنځلو لایق. زما محترم ورونو د دې خپل دین نه ځان خبرول غواړي. دا کوم آیت چې ما ولوستو الله رب العالمین دی کې فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله بشکا شمار د میاشتو د الله په نس 12 میاشتې دي د الله په قانون کې. یوم خلق السماوات والارض دا هغه ورځ نه چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړې دي دا هغه ورځ نه الله رب العالمین کائنات پیدا کړو نو په 12 میاشتې په کال کې الله مقرر کړې د سپوږمۍ په حساب. دا موږ چې انګریزي حساب کو جنوري فروری خو د نور په حساب کېږي اخو انګریزي حسابونه دي نه د سپوږمۍ په حساب به د مسلمان حساب رواني. او بیا الله رب العالمین فرمایي منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت والا دي. 4 میاشتو ته کې الله رب العالمین عزت او حرمت ورکړي دي چې په دې 4 میاشتو کې با څوک داغي بی عزتی نه کوي او دشمن به حمله نه کوي او کاغه وکړ به ته اجازه د جنگ آغاز بم پکې نه کوي او د دې ډیر خیال ساتل وکړي. ادا چې تاسو ته بار بار توجه در کومه چې دا قران باندې بغیر د حدیث نه څوک نشي پوي دی نه په عمل کولای شي. دا غي یو مثال دا آیت هم ده او دا آیت سورتی بقره کې تیر شوی دی. ته یو منکر حدیث ته وایا پرويزي فرقه والا ته دا خطرناک فرقه ده ځکه دا اول د قران دشمنه ده واجبہ تلبیس ادا ده ابلیسیت ادا ده چې نوم د قران اخلي او د قران په نوم خلق دوکه کوي. د قران په نوم خلق اول د قران نه اړي او به د حدیث نه اړي. د قران چې د اصل کې د قران نوم چې دوی اخلي چې قران والا یم قران والا په دې باندې دای ځان ته یو اړ جوړ کړي چې څوک په کفر پوي نشي په دې دوکم پوي نشي په دې خیانت هم پوي نشي او په قران کې چې دوی کوم تحریفونه کوي د يهودو په شان په دې خدا خلق پوي نشي. من ورته وایو منکرین حدیث ته چراشه کنه منها 4 حرم الله وی 4 میاشتې حرمت والا دي دا ماته قران کې خو کنه دا الحمد نبی شروع کې په والناس به ودرې د دې 4 میاشتو نمونه ته نشي خودلې په قران کې چې دا آیت نازل شونه د دې 4 میاشتو تشریح ما پیغمبر کړي وکني وکړي ها بیان کړي کني دې کړي
کني وی کړه نعوذ بالله به پیغمبر خیانت چې الله وی سلور مېشت حرمت والا دي د دې بیان په نبی لازمو چې د خپل امت په یکړه وی چې ملګرو په دې دولس کې ګوره دا سلور مېشت دي فلانای دا په لازمه وا ځکه قران کې الله ډیوټي لګولې د سورته نحل کې لتبین للناس ما نزل الیهم اے نبی تب وضاحت او بیان خلق تکي دا قران چې دوی تنازل لري قران تشریح وکړه تشریح په حدیث کې ناغه زمون نبی په حدیث کې مونږ تسلور وانه میشته خو دي په قران کې دا نشته دا په حدیث تزي دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو دی عمل نه کړو د الله د نبی حدیث دی مخ ته نه یخي دا صحیح بخاری دی نه راخسته او کتاب التفسیر په بخاری کې کولاو کې او دا آیت امرا وړې دی کم چې ماول سره سورۃ التوبه 36 نمبر ایت او دا غي په تشریح کې دغه حدیث را وړې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلور میاشتې ذکر کړی دي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل السنه 12 شهرا کال دا دولس میاشتې وي منها 4 حرم څنګه قرآن وایي د نبی علیہ السلام فرمایي په دې دولسو کې سلور ګره د حرمت والا میاشتې دي بیا یې فرمایل 3 متوالیات درې میاشتې خو ګره یو بل پسې پرله پسې دي پرله پسې دا وی دا مې تاسو ته مخکې باغ د حج په احکامو کې ویلي چې ذوالقعده وا او دا 13 میاشت ذوالحجه وا چې حج په شو یو دا محرم د نیوي کال ولا نه د میاش دا درې یو بل پسې پرله پسې لګاتار دا الله نبی فرمایي ذوالقعده وذوالحجه والمحرم دا درې یو بل پسې لګاتار دي پرله پسې دي او بیا فرمایي ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان او اغه رجب چې د مضر قبيله رجب دی چې د جمادى الثانيه او د شعبان په مابین کې د پښتانه چې ورته بزرګ میاشت وي بل میاشت حرمت د قدر رجب میاشت دا رجب مضر در تمخ کې ما وضاحت کړو دې ته د مضر رجب ولې وي حرمت خو الله ور کړې دی میاشت ته نو مضر خو یو قبيله د عربو دې ته د هغه میاشت ولې وي د دې وجه دا چې د ټولو عربو قبایلو په نسبت با دی قبيله د رجب ډیر احترام کو د رجب احترام به کومي قبيله ډیر کو مضر قبيله مضر قبيله چې ودی به د دې میاشت ډیر خیال ساتلو ذکر د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خواته چې کله ربيعه قوم راغه او داغي مشر راغو وفد د عبد القیس قبيله دام پکې لا خبره پس خلکو خبره را یادې پښتانه چې دی او بغته جوړ کړی د دروغ او بازي مولیان نوم په پروت دی تمره دوی نمونه دي په کندوانو کې ناراضي په دې نیټ کې چوغوره په دې اشتهار کې چې کله یو پروګرام ته خلک راغواړي کنه نو دومره ډیر لقبونه ورته لیکلي چې په ویلو به ستړی شي په کندو کې غنوم ناراضي چې فلان او علامه او قطب الاقطاب او ولي کامل او فلان او شیخ الوچ واللامدا بس دا یو شی ته جوړ کړی او غیم دا د جهالت خبرې کوي چې دا نبی علیہ السلام له قبيله ورغلی او دا د پښتنو قبيله او پښتانه دا غوښنه مؤمنه دي پښتنو هغه څه کول و دا عبد القیس قبيله د عربو قبيله ده او د نبی علیہ السلام خواته چې کله راتله ورته ویل د الله نبی مونږ د رجب میاش کې ور راغلی وای دا ذکر راغو چې زمونږ د او د مضر قبيله دشمنی د دې په دلار مونږ راوړې دي نشو دا نسی وجنیم د سره زموږ دشمنی ده نو رجب کې دوی دشمن ته هیڅ نه وي چې دې په دې کورونه راتېریږي نو ځکه موږ تاسو خاطر راغلی شابه موږ ته د اسلام تعلیمات راکا غټ غټ خبرې سوالونه مو کړو او د شراب د لوخو بارکیم ته پوښتنه وکړو نبی علیہ السلام ورته سلور قسم لوخي د شراب او ذکر کړو چې دا مې استعمالوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا غي نه منع کړو حنتم او دبا او نقیر او مزفت دا سلور قسم لوخي دی په حدیث کې راځي دي کې باغوي شرابونه اچول حنتم غشین مانګي به شنه الله به ونی ولا چې کله به شراب اچول کې پاخه به شو بکې او دا غرنګ بل بچ کم دی نقیر چې هغه به یو لرګي به هغه تراشلو او هغه او به تراشلو لکه ترماس چې څنګه دنه خالی کنه د شامه او تراشلو لرګي کې به شراب اچول پکې به پراتو او دا رنګ مزفت په نوم باندې مزفت چې کوم دی دا چړ یا تارکول چې یو شی لور کړل شي شراب به دې کې پراتو او دبا دا هغه د کدو علالوخ او کدو به وچ کړلو بیا به د میز نه خالی کړلو
او پاغي کې به شرابونه چول نبی صلی الله علیه وسلم باندې کړه د لوخي مې استعمالوي وروسته زمانه کې به د اجازه هم ورکړې ده او د دې وجنه څوک په حدیث نه پويږي هغه به د اشکالاتو کې واقع کیږي دا منکرین حدیث به ټوپونه شروع کی وګوره دلته وي چې منه ده او دلته وي چې اجازه څنګه حدیث دی او دا پیغمبر حدیث دی خو تا پیغمبر لا منل نه دی او نه پويږي او نه دی تاریخ کتل اول کې وی شراب سره نوی سره دی او نشي نه وړي خلک ورته لکه دا نشور وړ به جب کې ما ګرځوا کله یو جنا نه شیشه پکې ده کنه دا غاخونه پکې ګورم دا زیړ غاخونه پکې ګورم نو خو بل ورځ به بیا نو سوار تړو شي بیا پکې پونه ورکې دي کنه نو دا ډبې هم لري کو ورځوا ځکه چې دا دی بیا سبا راړې په دې نشه باندې د دې وجه نه چې کم سیس دی پرې خو د نشه نه هغه شی مو ورځوا ابه جب کې ما ګرځو سیګریټ ته پرې نو سیګریټ ډبې جب کې ما ګرځوا ځکه چې بیا دې ورته ځل کیږي کنه نو د الله نبی چې اوله کې منع کړ د دې د پاره چې دا خو دوی د شراب سره عادت پاخه شرابونه اسکل نو کدی لوخو کدی بل شی مسوره چې اسی به شراب ته فکر تاویږي چې لکه او دې کوم شراب لکه شراب جوړو نو خیر دې مړ یو دوه ورځې به اوس کو خیر دی وخت به استعمال دې د پاره چې دې د زین نه شراب د خبره ختم شي او چې کله بیا وروسته زمانه کې مکمل هغه معاشره پاک شول دي ګن شرابونه مرابونه نو کده سی لوخي چا کارو خیر دې اوس استعمال وای ځکه استاد تصور پاک شول زینم صفا شول ګندونه تی ختم شوس الغرض مقصد مې دا د همینس کې وبله خبره ما وکړه مثال مې صرف دې لپاره پېښ کوم چې مزر قبيله به دومره خیال ساتو د دې میاشت چې دا قبيله پر اتیریدل او د نبی علی السلام خو لته دوی ورته سمونه ویلې په خوانی په خد دښمنی وسره وا وې سیم ورته ونه ویلې لاړ د نبی علی السلام سره ملاقات وکړو د اسلام تعلیمات نور د حدیثو د ماته اصله دوه خبر راوخست ټول ورته نبی علی السلام خو د ایمان او اسلام او د احکام او بیا دوی را واپس شو دی قبیله باندې بیا راتیر شو بدی دشمنانو په دې مزر قبیله یې سیمورتونه دی خپل دشمن ته په دې میاش کې سنوي ډیر خیال به ساتلو ځکه دې ته رجب مضر وای چې رجب خود مضر رجب دی لکه خلک وای روزه خود پختون روزه ده وای رمضان خود پختونی وای ځکه پښتانه بعضی دومره سختي په دې روزي نیولو کې چې کو عذر مو ته بیمار می کنه تورته خیر دیتا ته روزه ماف ده نه وای چې زمکه اسمان پیژنې ما د مولا د پیازه سیب نوریدل چې زمکه اسمان پیژنې کنه نو روزه به خامخانی سي لکه تا کوم مولا ته دا مسله کړې چې زمکه اسمان پیژنې به زمکه اسمان خو چې نه پیژنې به خو لیونی لیونی خو جدا حکم دی لیونی باندې ول سره یو روزه نشته اما فرض نه دي احکام د دین دا خدای سره روغ سره او بیمار شي او عقل پزې چې اسمان او زمکه پیژنې خو عقل دی پزې خو بیماری او روزه در لخنه دا مسلمان ډاکټر ته وچاله کو ګردی دی فیل کیږي یا بل یو غټ تکلیف سره مخامخ کیږي نو دا زموږ د دین اساني دی وای مې نیسه نو یو د ځان نه په دین کې خپل تشددي دا نه پکاره نو لکه څنګه چې زموږ د دې پښتنو ته د روزي نسبت کې دي روزو کې ډېر تکړه دي نو د سیدا رجب قبيله چې ودا د دې د بهم د مزر قبيله چې د رجب د میاشتې په باره کې ډیره مشهور و چې دوی ډېر احترام کوونکي دي بیا دی محرم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې شهر الله ویل ده لکه رستم حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم غره روجي پس د رمضان د روجونه ځکه رمضان روجي فرض دي دا هغه فرض روجونه بعد غره روجي د الله د میاشتې د محرم روجي دي شهر الله دي ته ویل د الله میاشت خو دا ټول د الله دي دې ته شهر الله ولي ویل دا د دې د شرافت او د عظمت د وجنه ځکه د یو سیز نسبت چې الله تعالی ته وشي دا دلیل دی د دې په عظمت باندې لکه عیسی علیه السلام ته روح الله وي اصل کې دا روح من الله دی د الله تر طرف نه روح چې داغي هغه په مور بیبي مریم علیه السلام کې و پکله شو هغه روح او هغه یو عجیب انداز باندې چې د یو مخلوق هم نه پیدا شوی بغیر د پلار نه پیدا شو دغه رنګه د صالح علیه السلام چې کوم اوخه د قران کې هغه ته الله رب العالمین ناقۃ الله وي ناقۃ الله د الله اوخه ټول اوخه د الله دي هغه معجزاتي اوخه وکنه ځکه هغه ته ناقۃ الله وي چې د هغه شرافت په دې ټول اوخه باندې عظمت علاوه په دې وجه باندې دلتم دی میاشتې ته شهر الله ول الله میاشت لکه ګوره دا ټول مسجدونه د الله کورونه دي کنه خو چې مونږ وای بیت الله نو زمونږ ذهن کې کم کور راځي هغه چې کعبه پکې ده
چې بیت الله ویل شي الکه بیت الله خدام دی د الله کور دی دا جمعات بل جمعات دا ټول جمعاتونه بیت الله د الله کور دی یو خو نه چې بیت الله ویل شي خلکو زین هغه حرم ته لاړ شي چې کوم ځای کې کعبه ده هغه زین کې راځي ولی ځکه هغه ته الله رب العالمین دا شرافت ورکړی دی او بیت الله هغه ته ویل کې د الله کور د هغه د عظمت د وجنه نو شهر الله المحرم د الله میاشت محرم دا ردی د عظمت د وجنه دي ته دا ویل کې خو مسلمانانو کې د شي سازشونه د کفارو کړی دي يهود او نصارا او رغه دارنګ دغه چې کومه ټوله ده داسې قسمه سازشونه کړی دي چې هغوی دا نه غواړي چې د مسلمانان په خپل اصلي دین عمل شروع کړي نو چې څنګه محرم شروع شي زمونږ مسلمانان دا ذهن کې واچي جاګینی د غم میاشت ځکه چې هلته د یهودو د بچو نه دا اورېدلي د عبدالله ابن سبا چې کومه ډله عبدالله ابن سبا یو یهودي و مشهوره خبره ده څه په چا افترا او دروغ نه دی او نه الزام دی رجال الکشی د اهل تشیع کتاب دی د سنیانو هم نه دی په رجال الکشی کې خپل لیکلي دي او بنورو کتابونو د هغوی کې هم شته چې او د عبدالله ابن سبا یهودي و او د اهل بیتو د محبت ناره ولګوله او په دې چلې په مسلمانانو کې د دې فرقي بنیاد کې خول دا یو تفریقه د جوړ کړه په مسلمانانو کې خطرناک فرقه ده چې په تاریخ کې وګوري څومره چې امت مسلمه ته دې فرقې نقصان ورکړی دی او د نستوڼي ماران ثابت شوي دي او په هر هغه ټیم کې چې مسلمانان په فتح کې وي او کافر کمزوري کېدو والای دی ورله خنجر په املا کې ورټومبلې دی دې تاریخونه چې وګوري حیران به پاتې شي چې معتصم بالله سره سو کړه د صلاح الدین ایوبی سره سو کړه صلاح الدین ایوبی به چې کله فتح ته نږدې کېده او کافر به کمزوري کېده صلیبیان دا ډله به راپاڅېدله د دې یو ګروپو د صلیبیانو سره په رابطه کې خفیه طور باندې ظاهره کې د اسلام غټ غټ د دې وخت کې مونږ قدس آزادو مونږ فلسطین کې نه وقلاره فلسطین آزاد فلسطین په نوم چې تا کومه ډرامه وکړه او کوم فلسطینیان ویني ستا د لاسه توی شولې دا چې خړی نو نه پوهېږي او چې انسان یې پوهېږي په دې خبرو باندې دا تا چې اوس دا مخکې لس 12 ورځې کومه ډرامه وکړله چې امریکې سره مې جنگ دی او د اسرائیلو سره مې جنگ نه دی د امریکې سره جنگ او نه دی د اسرائیلو سره جنگ دا یو ډرامه وه چې الله تعالی ناکامه کړه خطرناکه ډرامه وه ده زه د هغې وضاحت اوس د منبر د پاسه نشم کولی دا کومه خطرناکه ډرامه وه د امت مسلمه خلاف داسې ډرامې دي دا خلک یې جوړوي زمونږ مسلمانانو خو په څه پوهېږي نو یاره وایي دا فلانې عمل ډېر تکړه دی هېڅ تکړه نه دی د تاریخ وګوره د هغه رامیان دي چې په کروڑونو تعداد کې دي مسلمانان وجلي دي دومره یهودیانو نه دي وجلي دومره عیسایانو نصاراو نه دي وجلي په بمبارو کې لکه دوی چې قتل کړي شام له لاړ شه عراق ته لاړ شه یمن ته لاړ شه لبنان ته لاړ شه دوی چې کومې وینې توی کړي دي د امت مسلمه دومره لا اسرائیلو نه دي توی کړي دا یو شان دي اسرائیل دی یهودی دی او دا دی مشرک دی نو یهودی او مشرک دوانه د امت مسلمه خیر خوا نه دي د قران ایت درته ما ویلو د سوره مائده لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا دا د الله قران وای چې يهودي او مشرک د مسلمان سخت دشمن دي اکه شرک دی د الله نه غیر بل چا توازن کوي اے د زمانی امام را ورسیږي زما مدد وکي د شرک ناری پورته کوي د شرک خو ابو جهل هم نو کړي ابو جهل باندې هم چې ډېر سخت راغنو الله ته به واس کو دا باندې سخت راشي امام د زمانه را ورسیږي او یا فلان را ورسیږي یا فلان را ورسیږي ازما محترم ورونو په دې خبره ځان پوي کوي اغه عبد الله ابن سبا يهودي ولې دیتا دا پروګرام جوړ کو چې ظاهر کې کلمه وي د مسلمانانو صفونو ترازي يهود ډېر لري سوچ کوي ما او تا چې د موږ سوچونه ډېر واړه واړه دي په یو کلیپ باندې موږ دوکه کیږو د شورشورې د نه جوړه چې پاوادي کی هغه ډېر جوور کار کوي ډېر مضبوط کار کوي دا خلک دا چا سره چې د يهودو دماغي واړه واړه کارونه نه کوي هغه دا اوس چې لکه کومه ډرامه جوړه کړې و دې کې ډېر خلکو مازغه اوس پورې کار نه کوي دا څومره جوور پروګرام او لا روان دي نو الغرض مقصد مې دا دی يهودو دا سوچ وکړلو چې په میدان د جنگ کې خودي مسلمانانو له شکست ورکول مشکله خبره ده مشکله نه ناممکنه ده میدان جنگ کې خو نه شواله چې کوم میدان دی دوی ګټي چې کوم میدان دی دوی ګټي عمر فاروق رضی الله عنه خو سم دا روم او فارس ولادت څخه د احکر علماء ته کړل نيستو نابود کړل اغه عمر فاروق رضی الله عنه
هغه چې د الله نبی پیشنګوئی کړو چې د روم او فارس خزانه بر عزیز ما د امت لا د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه پیشنګوئی پوره شول او بیا عثمان رضی الله عنه سبحان الله لس کال د عمر فاروق رضی الله عنه دور دی کم و بیش او 12 کال کم و بیش ورپسې بیا د عثمان ذو النورین رضی الله عنه دور دی او هغه عثمان رضی الله تعالی عنه دومره فتوحات د عمر رضی الله عنه پروګرامي مخکې بوتلو حتی چې کابل پورې صحابه کرام رضی الله عنهم راورسېد افغانستان او په صحیح بخاری کې هغه صحابه کرام روایت هم نقل لي چې هغه صحابه پاره کې عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه غالبا کزنه خطا کېږم چې درې ځله افغانستان کابل ته راغله او د عمر رضی الله عنه په وخت کې فوجونه تر دغه پور را رسیدلی دا سیدی بلوچستان د مکران علاقو پور را رسیدلی دې ځمکې ته اول قرآن او حدیث راغلی دی دا نوري فرقې به وروستو راغلي دي د عمر رضی الله عنه زمانه کې نوري فرقې نه وي د صحابو زمانه کې دا فرقې او مسلکونه او د تصوف دا سلسله نه وي دا د قرآن او حدیث نظریه والو دا ملکونه فتح کړی دي څومره ملکونه چې ګوري کده پاکستان نوم به نن پروت دی کده هندستان نوم به پروت دی کده افغانستان نوم به پروت دی او کده ایران نوم به پروت دی دا دغه صحابو فتح کړی ملکونه دي ورستو پکې دشمن به فرقې جوړ کړلې او خلک د قرآن او حدیث نه واړول پچا باندې یو نوم کې خودو پچای بل نوم کې خودو پچای بل نوم کې خودو ټوټي ټوټي کړ دا مسلمانانو کمزوري کړ او آغاز دي خبيث کړلو د دین مخ کې خوارج را پیدا شي او غي امت ته غټ نقصان ور کړو او ورستو بیا غټ نقصان ور کړو خوارج د علي رضی الله زمانه کې خو دین مخ کې د عبد الله ابن سبا دا کار شروع کړ عبد الله ابن سبا ته مخ کې د بیرستو خوارج راغ عبد الله ابن سبا د عثمان رضی الله عنه سره ملاقات هم کوي دومره د خلک تیز دي په خپل سوچونه کې چې هغه ته باقاعده خبره کوي چې زه خو يهودي وم او بس مونږه خپل دین پرې دم او اسلام ته راځم ډېر خوشاله شو دا ډېر خبره ده دا مؤمن بنده چې د سپین زړه والی خپل زړه ګنده نه نو د بل زړه ورته ګنده نه ښکاري اگر چې هغه مخامخ سره ورته ګنده نه است په غلط سوچ راغلی هغه سازش باندې راغلی او دې په خو سوچ کوي خو ګمان کوي عثمان رضی الله خوشاله شو عالم الغیب خو نه دا ډېره خبره ده چې ته اسلام ته راځې د دې آرامیان خپل منځ کې څه پروګرام د عبد الله ابن سبا سره د يهوديانو چې تب کلمه وې د دې په صفونه کې بننه زیدي خو زمو مسلمان رور دی کنه او بیا په دوی کې دنه کار شروع کی نو کار چې شروع کوي یو سړی نو په پوهه خلکو کې پروګرام نه چلیږي کنه مکه او مدینه کې خو نه چلی دغه د صحابو زمکه وي نو د دې آرامي تشکیل هغه ځای ته وکړو چې کوم ځای کې نوی فتح بکې دي او نوی خلک به اسلام ته راتله نو دا نوې مرګره چې خو په دین سم پوهیږي نه غریب پوره خبره هم نه یاده نو دته شک چول ډیر آسان اوس یو ملګری الحمدلله تاسو ته په دې مجلس کې چې قرآن درسونو کې ډیر ناشته احادیث بخاری مسلم او د سم ډیر اوریدلي بیانونه د باندې ته خواري کوا هغه داسې خياري ماشاءالله مړ په جنم دي چې ته کم زیره گزار کې او کم زیولې ته کومه فرقه او کم سوچ والای داری تر باندې کوئی ځکه هم سره جوړ علم دی قرآن او حدیث استا په نظریه فورا پوهیږي ته نشي دوکه کوله او چې کوم کس د نوې راغلی چې نه د قرآن درس تراسته نه په حدیث پوهیږي غریب او بس سیاست دنیا تعلیمي کړه دی یا کاروباري روزګاری سره هغه ته چې دوه درې خبرې مکړلې لاړې بس وای خراړې د یوې گزار سره لاړې دغه مثال د خراړې دی یو گزار سره ختم یو کلیپ ته چاور ولېګلو یو خبره ورته وکړه به د خپل وګړزيږي اسلام نه بل ورزولېدلې به لګي په مسلمانانو پسې کنځلې کې قرآن او حدیث خلاف کوي او په ځان پوېږم نو کفر ته رسیدلې نو دې لاړې ټارګټ هغه علاقې کړلې چې کوم علاقو کې نوی خلک اسلام ته راغلي لاړو عراق طرف ته بصره کوفه او دغه رنګه مصر بازي علاقې کې د پروګرام شروع کړل حکم چې نوی مسلمانانو دي تاسو ته پته ده د عثمان رضی الله چې نبی علیہ السلام زوم دي او یو لور نه دوی ول ور کړیو د الله نبی که زما بل لور وي چې دوی موفات شوی که بل مم درکول عثمان ته دومره ښه انسان او د الله نبی ورته سو زل د جنت زیره ور کړی دی چې په خپل مال د جنت واخست عثمان خپل مال به شیندلو په دې دین باندې لوټ کولو به هغه عثمان هغه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابي او هغه عثمان چې د الله نبی وي ملائک دنه حیا کوي دا عثمان رضی الله عنه خلاف دي خلکو تحریک شروع دا نن چې صحابو ته کنزل کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي
عمر رضی الله عنه ته کنزل کوي، عثمان رضی الله عنه ته کنزل کوي، د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته کنزل کوي او بدر او بیا وای امن پکار دی جی امن. ها عجیب ډیر خيار نه نو زموږ طرف نو څه مسله نشته. کم چې اهل سنت دي څومره چې د اهل سنت وډلې دي دوی خو نه صحابي ته کنزل جایز ګڼي نه اهل بیت ته دوانه د ایمان نه خلاصې درګړي که څوک اهل بیت توهین کوي د ایمان نه وته کړه د ځان غم کوه امن خطا تباګه ته صحابي ته کنزل کې امن کم زین راشي. عجیب ده عجیب خبر ده کنه. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو قتل نہ کوا استانم نه بدناميږي او چې اسوک وجنه چې هغه وو د املا می درد وکړلو و دی وجلم وایره دا ډېر خراب سړی دا ولې آها ولي کوي هغه بدنام شولټه مظلوم بدنام شولټه. عجیب ده دا سي عجیب خبره ده. د دې وجه نه زما محترم ورونو دا ظالم راولګي دا عبد الله ابن سبا دا يهودي او د صحابو خلاف مهم شروع او د عثمان رضی الله مبارک بدر دې شروع او بیا دا ویلي چې ګوره دا ډیر ظالمان دي دا صحابه نعوذ بالله دا خلافت خود علی رضی الله عنه حقو ته غصب کړی دی او دای چې کوم دی خپلوانی په دې حکومت کې کینه ولی په عہدو باندې وګور هغه خپلوان دی هغه ته گورنر کړی دی هغه خپلوانی دی هغه ذمہواری ور کړی دا بل رشتہ داری دی دلته دا ډرامې شروع کړل او دې ته بیت المال دا خزانه صحیح نه استعمالي. هغه کوم انسان چې خپل ذاتی مال په دین شیندي هغه ته وای بیت المال خزانه سم نه استعمالي. عجیب خبره یو سړی خپل د جب ذاتی مال په دین لګي دا بیت المال په خزانه سکه د حکومت په پیسو سکه چې به غلط استعمال کی هغه خپل مال شیندي او نبی علیہ السلام ورته په دې مال د جنت وګټل. هغه د يهوديانو نه کوی اخلي په مدینه کې نبی علیہ السلام صحابه ته تکلیف دی شکایت کوي صحابه د الله نبی مونږ ته تکلیف دی او د دې کوی وبخوږي دي خود دې ظالم يهودي سره د موږ له نه راکې په مسلمانانو پابندي لګولې ده او د الله نبی وای کچا دا کوی واخص زر جنت زیره ورکوم او عثمان رضی الله عنه را لګيږي او دا کوی په خپل پیسو باندې اخلي د الله نبی جنت دی واخصو په پیسو باندې هغه انسان دی او دا د مجوس اولاد دا چې يهودي بنیادی خد ابن سبا يهودي دا خطرناک د اسلام دشمنه فرقه دی راولګي د په صحابه الزامات شروع دا علی رضی الله عنه سره زیته او دا اهل بیت سره زیته راو او دا خدای حق. عجیب خبره ده او په ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا الزام اوس پورې بیان نه په نت کې وي ښکارا اوس مخکې به دې تقیه کوله تقیه د دوی د دین اهم جز ده چې ظاهره کې به مسلمانانو ته داسې خبره کوي چې په مطمئن شي دوکه شي خو په ځل کې به خبره نه ساتي ځل کې دوی خبره بدلې د خپل خبره بدلې دا دوی دین ده باقاعده د تقیه کول. اوس خو تقیه صادرم ورته ښکارا درته لګي دي په صحابه بس کنزل کړي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک چې د فاطمه رضی الله عنها حق غصب کړو د نبی علیہ السلام د لور حق غصب کړی دی فدق کی سوا فلانی ځای کی سوا خیبر کی سوا غیر لنه د ور کړی منګ وای دا د پیغمبر لور ده په دې باندې به ډېر غیرتی ک په دې باندې به علی رضی الله عنه ډېر غیرتی چې دا بیبي و اړو دا چلو بیبي کېدل بتیو باسو د پیغمبر لور خو په دې حیثیت خو په غیرت کړی وکنه یو طرف ته خزه او بل طرف ته چالو ورو چې د فاطمه رضی الله عنها په دې فدق او خیبر کې سکیدله ابو بکر ورنکړه نو علی رضی الله عنه دومره ته پوس نشي کوله بیا شیر خدا د کم زینه دی چې ورته شیر خدا وي دا خو علی رضی الله عنه بس کنزل کې یو قسم دا خو ته د ابو بکر رضی الله عنه توهین نه کې په الله مې قسم دا ته د علی رضی الله عنه توهین کې چې د خپل کور والا بیا د پیغمبر د لور د حق ته پوس نشي کوله غلې ناس خچلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه حق خورلو نعوذ بالله عمر رضی الله عنه حق خورلو نعوذ بالله عثمان رضی الله عنه حق خور دا شپک کال چې علی رضی الله عنه خلیفہ دوله ورلی ورنک ما توخه کنه علی رضی الله عنه فدق کیسه ور کړی فاطمه لا دا غي اولاد لا چې د بچو بیرته د بچی دي علی رضی الله عنه نشاغه پشپک کال کور نکړه نو دا الزام په علی رضی الله عنه ولګي ځکه دلته الله مقور کړه شپک کال خو دیم خلیفہ دی کنه تا هغه دروغ دي چې د اسلام دشمنانو او د يهودو چې کوم اولادو او د مسلمانانو په صفونو کې رانه نوته دا الزامات دا دروغ دا خرافات دا ګنده تاریخ د دې بنیاد کې خود او ترنه پوری مسلمانان په جګړه وخت کړی د دې جګړو د لاسه چې دوی څومره وینه توې کړل د امت مسلمه دومره چا نه ده توې کړل هرونه کې د صحابه خلاف تحریکونه حتی چې هغه بغاوت شروع کړو چې بل اخر
د فساد د لاسه د عبد الله ابن سبا د دې فتنو فسادونو د لاسه بالاخر هغه باغیان راغه او د عثمان رضی الله عنه د کور نه غیر چاپیره ګیره واچوله او مسجد نبوي قبضه کړلو او بالاخر عثمان رضی الله عنه شهید کړو. دا تیر کوم میاشت ذوالحجه چې تیر شو د دې په 13 تاریخ باندې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړو. د قران تلاوت کوي روجه نیولې ده روجه په خله او د الله کتاب ته ناس او دی پر واوړید او عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو. او ډیر خلک چې کم دی دوکه کې واچو چې ګوره دا خدا سي کوي او دا خدا سي کوي او دا د قصوی نن سمون دا میډیم دغه سیدا څنګه چې دغه وخت کې د يهودو د دې بچو د صحابو د دشمنانو میډیا نن هم دا میډیا د سي کوي چې خخص مسلمانان وي او بزړ شي د دې شبهه ښکار شي خپيو خوېږي ځکه په دین خو پوېږي نه ته قران او حديث ټړي خوشته دی نه جوهر علم خوشته دی نه نو په معمولی شبهه باندې چې د دین نه ووړي ادي په خبرو باندې توکش نو دغه ډلې راولګې دي او هغه په مسلمانانو کې داس تصورات خور کړه چې هغه بالکل په اسلام قران او حديث کې نشته. پاره کې یو هغه د محرم خرافات دي چې محرم په دې میاش کې کم کیږي په دې کې چې کم شرکونه کم بدعات کم خرافات هغه کیږي چې د هغه د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. د الله نبی صلی الله علیه وسلم خو فرمایلیو چې دا محرم دا د الله میاشت ده ذکروجی ونیسئ تاسو. او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې کې روزه نیولې ده آیا دا میاش نبی علیہ السلام د غم میاش ګرځولې ده؟ آیا پیغمبر دې ته د غم میاش ویلې ده؟ نه دا ورته ویل بلکې دا د خوشحالۍ میاش ګرځولې ده. دلیل واوره الحمدلله موږ به دلیل خبره نه کوو د الله په فضل باندې د ځان صفت نه کوو موږ ډیر کمزوري یو خو د اهل حدیث خبره به بغیر د دلیل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میاشته د خوشحالۍ میاشت ویلې ده او د خوشحالۍ میاشت ګرځولې ده په کومه طریقه باندې هغه باره کې ته حدیث واوره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغو چې ګوري يهود چې په مدینه کې اوسېده هغه په دې محرم لسم تاریخ باندې روزه نیسي. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دا يهوديان په دې لسم محرم دا روزه ولې نیسي. حدیث کې راځي د صحیح مسلم روایت دی نور محدثین راوړل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی او د نبی علیہ السلام صحابي دی د عباس بچی دی رضی الله عنه پلارم صحابي دی د نبی علیہ السلام دا تر او دا زوی چې کوم دی عبد الله ابن عباس دته نبی علیہ السلام دعا کړې و د خپل د تر دی زوی ته چې الله دې په قران تعالی خ علم درکې او چت عالم دی په خپل وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم المدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته تشریف راوړو هجرت وکړو مدینه ته فوجد اليهود صياما وی مندل يهوديان چې روزه نیسي یوم عاشوراء فلسم ورځ د محرم د عاشوراء په ورځ باندې روزه نیوله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دي يهودنا تاسو کړه ورته فرمایل ما هذا اليوم الذي تصومونه دا سوجد چې په دې ورځ باندې تاسو روزه نیسئ په دې لسم محرم تاسو د روزه ولې نیسئ قالوا يهود ورته په جواب کې ویلي هذا يوم عظيم دا خډيره لوی ورځ ده ولي انجى الله فيه موسى وقومه ځکه په دې ورځ باندې الله تعالی نجات ورکړ او زموږ پیغمبر موسی علی السلام او دغه قوم ته چې زموږ مشرانو او د موسی علی السلام صحابه په دریاب پوری استل روغ او بیا ورپسې وی وغرق فرعون وقومه او زموږ چې کوم غټ دشمنو زموږ د پیغمبر چې فرعون هغه فرعون الله سره د خپل قوم او لخر غرق او تباہ کړو نو دا خوشالۍ په نتیجه کې موسی علی السلام روجنی ولوا فصامه موسی شکرا موسی علیہ السلام په دې ورځ د شکر روزه نیوله شکر سره کله کوي چې خوشحالي راشي که غم راشي وایا ها چې خوشحالي راشي خوشحالي وکنه دا غټه خوشحالي ده داس یو دشمن چې ستا په کور کې وړو کې بچي پیدا شي الک د شاکور کې چالک پیدا شي کور والا خپای کو خوشاله ډېر خلکو ټلیفونونه کوي مبارکین را رواني دې ظالم باغ وړو کې ماشوم چې پیدا شي کور والا ټولو کلی په مخ کې ولا لال غلامان ته جوړ کړو هر قسم ظلمونه به پکول دی فرعون او دا دشمن الله ستا مخ کی تباہ کی په دریاب باندې او تا الله روغ جوړ پوری باسي دا خوشحالي نه
غټه خوشحالي ده. نو يهودو دا ویل د الله نبی په دې ورځ الله موسی علیہ السلام او داغه قوم ته زموږ مشران ته نجات ورکړو او زموږ غټ دشمن الله تبا کړو فرعون او داغه قوم. نو زموږ پیغمبر هم دارو جنې ولي و د شکر په تور موسی علیہ السلام. نو فنحن نصومه مونږ هم نیسو چې زموږ پیغمبر په دې ورځ روزه شو د خوشحالي روزه ده. مونږ هم د خوشحالي روزه نیسو. وسراشه د الله د نبی خبرې ته وکړه د الله نبی ورته څه فرمایي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فنحن احق واولى بموسى منكم. خچ دا خبره ده نو مونږ ډیر حقدار یو تاسو نه د موسی علیه السلام سره په دې خوشحالي کې د شریکېدو. اوس به مونږ هم نیسو کني دا رجو مخکې نبی علیه السلام نیوله چې دوی دا خبره وکړه. نبی علیه السلام فرمایل موسی علیه السلام په دې خوشحالي مونږ ډیر لایق یو چې خوشحالي وکړو. تاسو خو نوم استعمالوي او تابعداري ورله پرېښې ده تورات کې تحریف کړی دا غدین هم پرېښې ده مونږ ډیر لایق یو د دې. په دې ورځ به نبی علیه السلام بیا صحابو ته ویل چې د خوشحالي دا روزه ونیسئ. خو بیا چونکې د یهودو سره مشابهت راتلو نو د الله نبی بیا فرمایل وای که چرته زه روان کال له ژوندې پاتې شوم لئن بقيت عاما قبل کال لزه چرته باقی پاتې شوم لاصومن التاسعه سبا وسره به د نهم ورځ روزه نیسم. یعنی نهم محرم ولا سم محرم. دی حدیث ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نهم ولا سم محرم روزه نیولې ده د غم ده که د خوشحالي ده د خوشحالي. نو دا وروسته چې کوم واقعه راغلی د نبی علیه السلام د نوسی د سیدنا حسین رضی الله عنه د شهادت په دې باندې ټول مسلمانان خپه دي چې ظلم او دغه شوی دی. خو مسلمانانو ته د غمونو تازه کول اجازه نشته. نوحي غمونه ځان ټکول ځان وهل ویختش کول او سینېش کول او سینې وهل د الله نبی فرمایي دا زما امتی نه دي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. هغه کس زمونږ نه دی ځان ته دي زما امتی نه وای زما په ډله او ملګرو کې بالکل نه دی داخل. د الله نبی بار کړی لکه سړی چې مچ داسې د اوبو د پایونه بار کوي. د الله نبی فرمایي دا زمونږ نه دی. من ضرب الخدود چې په مخ راخکلی ځان په سپېړو وای څوک ځان په مخ وای څوک په سر څوک په سینه هاي دا په ځان ریخ. وشق الجيوب گریوانونه شلي چا گریوان شلولې چا ورته پوره کمیس ایستلې وي. ودعا بدعوى الجاهليه او د جاهلیت ناری پورته کوي د جاهلیت چغې وای. الکه یو مؤمن چې شهید شو د نبی علیہ السلام نو سه خو الله پاک جنت ته بوتلو د جنتی ځوانانو سردار دی. نو پدې خو مونږه دی ظلم باندې خو خپایو خدا غمونه تازه کول مونږ ته د اجازه شته. د حسین رضی الله شهادت په اسلام کې پیلنۍ واقع و. د پیلنۍ واقع و د نبی علیہ السلام په ژوند کې دی وخت خو نبی علیہ السلام شتم نه چې نو سي شهید کیږي او چې دا نن څوک ځانونه ټکې هم د دوی نیکونو راغوخته او غداری سره کړي و. سړی په دې حیران شي کنه چې ستا په کتابونو کې لیکلي دي چې تاسو خلک په کوفه کې ناستو خاتون ورپسې په زرګونو تعداد کې ولیکل چې راشه موږ دي مشرکو او چې راغ ټول ته وتښتید او په ډاګه باندې پرې خو او دا جنگ هم دی جوړ کول کله اوس چې کوم ډرامې جوړ کړي و د اسرائیل او امریکا او دا ډرامه جوړاو الکه ټرمپ تاسو سره جنگ هم کوي ټرمپ روغم کوي. دا کوم منطق دی یار؟ تاسو بی عقل خلک دي چې لا په دې خبرو باندې مدي نه پويږي. ته ما سره جنگ هم کوي بیا تروغه کې ته به اډر کې چې زما جنگ نه کوم بیا بس اخ خجیت نه کوم جنگ نو. دا ټول ډرامې دي په خوانه د دې عادت دی دا ډرامې. دا د حسین رضی الله عنه د جنگ ټول ډرامه وګوره دا هم دي ظالمانو جوړ کړ به شهید ظلم سره وکړو او تختیدل ته د میدان نه او هغه دردناک واقعه به مخ ته راغله. د دین مخکې د نبی علیہ السلام په دور کې غټ غټ صحابه شهیدان شوي. د نبی علیہ السلام سکتر حمزه رضی الله عنه شهید شو. د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وجړل او یا کسان په بدر کې شهیدان شو. نبی علیہ السلام په یو قبر کې دوه کسان دفن کړه او دغه رنګ په مختلفو موقعو کې صحابه کرام شهیدان شوي. دا د اسلام 1200 میاشتې وګوره سیرت د نبی علیہ السلام روچت کا په دې هر میاشت کې په مسلمانانو غمونه او شهادتونه راغلي. نبی علیہ السلام کله دا ویلي چې دا میاشت غم ده او راځي چې غم تازه کو د احد د شهیدانو غم تازه کو د بدر د شهیدانو غم تازه کو او د فلانی غزوه د شهیدانو غم تازه کو. نه دا د اسلام طریقه نه ده. اسلام موږ ته دا طریقه راخی صرف 3 ورځې به غم کې 3 ورځې نه اخوا غمونه کوله حرام. صرف د خزې د پاره دا ده چې خاوند وفات شي نو که حمل نو ماشوم پیدا کېدو پورې دا به ډول سنگار نه کوي غم کې دا او که حمل نو
نو 4 میاشتې او 10 ورځې بس صرف زنانه ته دا ده باقي پلار رور او دا نور رشتہ دار 3 ورځې به غم ښکارا کوي دینه اخو به نور غمونه نه را تازه کوي اس تذکره خو سړی کوي د میت خدا غمونه به نه را تازه کوي او به کال په کال دا مناول او پکې شرکی ناری وال د الله نه غیر بل چا نه مددونه غوښتل قران بار بار دینه منه کوي چې دا شرک دی او تر شرک ناری وای او اسونو ته پکې سجدي کول هندو ته خطوبي وباسي او توبه توبه هندو د غوا عبادت کوي ولی حیرانېږي ولی هندو چې د غوا عبادت کوي ته ولی حیرانېږي ستا په دې سرکونو کې داسې عبادت نه کیږي سر اسونو ته خلک سجدي نه کوي اسونو ته سرونه نه ښکته کوي دا اسونو د لاندې خزي نه وځي چې بچي موشي ولی حیرانېږي او اس چې پکې خلور ډوبه کې پاس شربت کوي بیرستو پتاس کی وای دا برکتی شربت د خزي په دې نه چې بچي موشي مړه لږ تحقیق وکا دل تخپل حالات باندې ځان خبر کته هندو پسې لګي حیرانېږي او ته تو بیو باسي وګونه ورته نيسي دلته چې کوم شرکونه کیږي قسم په الله چې هندو تی خبروم نه دی دې شرکونه نه په دې بنا باندې د دین په باب کې د عقیده په باب کې ځان نه بصیرت والا جوړه او خيار بزان نه جوړه ځان نه د شګوګو جوړول نه په کار د دین په باب کې دنیا کې او خياري نوٹ کا چادر کا 500 داس او داس 100 زله اړه چې چرته جالي خو بنه 2 نمبر خو بنه خو د دین په باب کې ته چا سو ویل بس معنی به نه داسې نه په کار زما محترم ورونو د دین په باب کې موږ له پوره تحقیق پکار نو دې میاش کې دا روجین ول دا غوړه دي که چاته الله توفیق ورکي الله سبحانه وتعالى په دې اجر ورکړي او د عاشوري روزه په دې یو کال ګناه معاف کیږي د خوشحالي روزه ده نبی عليه السلام د خوشحالي د وجه نه نیولې حدیث مې راته ویلو او دې سره دا نه هم ورځ مرګري کول پکاري چې دا يهودو د مشابهت نه پکې من راشي او دا غي نه سړی بچي دا دوه روزي چې سړی ونیسي د یو کال الله رب العالمین ګناونه معاف کوي موږ ټول ګناهګاران یو الله رب العالمین په عبادت باندې خوشحاليږي الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى دي طول عالم اسلام باندې خپل رحم وکي الله رب العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کړي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك بالمشركين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين سمر مسلمان وفات دي الله رب العالمين دي طول مغفرت نصیب کی سمر بیماران دي الله رب العالمین دي شفای کامله ورکی الله رب العالمین دي رحمت باران وری تقریبا 3 ورځ دا زړن دی وریځ دي باران را باندې نه کیږي قسم په الله د زموږ د ګناهونو وجه ده الله رب العالمین ته ډیر استغفار ډیر توبې کول پکار دي چې الله رب العالمین باندې خپل رحم وکي او الله رب العالمین د رحمت باران راووري رب العالمین چې موږ د قیامت د ګرمۍ نه وساتي الله رب العالمین موږ د دنیا دی معمولی ګرمۍ ته د ټینګ نه یو رب العالمین د قیامت د ګرمۍ نه بچ کی په هغه ورځ باندې به د عرش سوري او ستا بندگان به د هغې د لاندې په راحت کې ولاړي یا الله موږ په هغه بندگانو کې داخل کې چې د عرش سوري ورته ملاويږي او الله د رحمت باران موږ باندې راووري سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت